درنو زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې هیله چې راتلو جوړ او خوشحاله وئ. ګرانو زده کوونکو زموږ تاسو درس چې دی د نهایت شریفاتې برخه فعالیتونه دي چې موږ تاسو به هغه حل کوو. راغلي لغتونه دي چې موږ تاسو ورباندې نه پوهېدو هغه به معنا کوو او دلته به یوه جمله ورته لیکو. سمه ده. له هغې نه مخکې باید زه یوه خبره تاسو ته وکړم چې تېر درس چې موږ وویلې نهایت شریف هغه نظم و که نثر؟ آفرین چې و نظم و شعر و که نه د دو شاعر څوک و؟ عبدالرحمن بابا و. ډېر ښه موږ تاسو هم دم تعریف کړی و، نعت مو هم تعریف کړی و. اوس څوک راته ویلی شي چې هم څه شته وایي او نعت څه شته وایي او د دوی ترمنځ فرق په څه کې دی؟ آفرین. ډېر ښه. هم چې دی په لغت کې ثنا او ستاینې ته وایي او په اصطلاح کې هغه وینا ده چې په هغه کې د الله جل د ذات نومونو، قدرتونو، صفتونو پرله پسې ستاینه شوې وي هم دی. صحیح ده. هغه که په نظم راغلي که په نثر باندې راغلي وي. صحیح ده. بل چې دی نعت شریف دی، نعت په لغت کې نیکې او غوره وینا ته وایي او په اصطلاح کې هغه منظومه یا منثوره وینا ده چې په هغو کې د حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم د شخصیت، د نومونو، د ځای، د کړو وړو ستاینه شوې وي، د احادیثو ستاینه شوې وي، دې ته نعت وایي. فرق هم دا ده چې په حمد کې د الله جل جلاله ثنا صفت بیانېږي او په نعت کې د حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم توصیف کېږي او ستاینه یې کېږي. سمه ده. ډېر ښه. ښه زده کوونکو ګورئ دلته راغلي کتاب د څلورم مخکې دغه فعالیتونه راغلي. دغه دریم شمارې تاسو راشد لیکلي دي وایي د لاندې لغتونو معنا دی له چوکاټ څخه پیدا او د کلمو تر څنګ دې په خپلو کتابچو کې ولیکي. ګورئ دلته دغه پیشوا دی، نبوت دی، انبیا دی، عرش دی، کرسي دی، فاسق دی، پارسا دی. صحیح ده. دغه لغتونه دي دلته د هغې ټکي ټکي ورکړي یا د خالي ځای ورکړي چې په دې کې تاسو به پنسل باندې ولیکئ. وروسته له هغو څخه چې بیا په خپلو کتابچو کې په قلم باندې لیکئ، پنسل لیکئ، خو معنا کوئ، بیا یوه جمله به ورسره لیکئ. سمه ده. ډېر ښه. خو دا معنا به اوس موږ کوم ځای نه پیدا کوو، له کوم ځای به پیدا کوو؟ دا معنا به له دغو چوکاټه پیدا کوو. ګورئ چوکاټ کې موږ ته دغه معناګانې راکړي دي خو ګډوډې دي، ترتیب نه دی منظم، یعنې ګډوډې راکړي. نو موږ تاسو پیدا کوو چې چېرته کومه یوه معنا مناسبه او سمه راځي. ګورئ دلته چت دی، پیغمبران دي، پیغمبري ده، څوکۍ ده، لارښود دی، بدکار دی، پرهیزګار دی. دا به هر یو دلته وسله لیکو معنا کوو، بیا به څنګه کوو؟ جملې ورته جوړوو. خو له هغې نه مخکې یوه خبر زه تاسو ته وکړم. موږ تاسو چې کله هغه شعر ولوستلو لاندې د صفحې مخکې لیکلي په آخر کې لیکلي وسله چې شاعر نوم لیکلی عبدالرحمن بابا. ګورئ عبدالرحمن بابا د چا زوی دی؟ آفرین د عبدالستار زوی دی. دا دال به 30 سکند چا زوی دی؟ عبدالستار. نوم خالی ولیکم. صحیح ده. عبدالستار. صحیح دی. د عبدالستار زوی دی. په کوم کال پیدا شوی دی او تر کوم کال پورې ژوند کړی دی؟ په 1042 کې پیدا شوی دی. تر کوم کال پورې ژوند کړی دی؟ آفرین تر 1128 پورې. ګورئ د عبدالرحمن بابا د مرګ کال چې دی اکثریت تاریخ لیکونکي چې دي ټول په یوه خوله نه دي، خو ډېری چې وایي 1128 کال باندې وایي وفات شوی دی. سمه ده. دوی کې ځینې خلک وایي چې په 1114 کال وفات شوی دی، ځینې وایي په 1112 کال وفات شوی دی، ځینې وایي چې په 1121 کال کې وفات شوی دی، ځینې وایي چې 1123 کې وفات شوی دی. داسې څوک شته چې وایي چې په 1125 کې وفات شوی دی. خو مګم په ټوله کې چې ډېری په یوه خوله دي هغه 1128 کال چې په 1128 کال کې دی څنګه دی وفات شوی دی. صحیح ده. اوس عبدالرحمن بابا څه ډول شخصیت دی که نه؟ څه ډول شخصیت دی او د ده د شعر ځانګړنې څه دي چې موږ تاسو یې همیشه دومره په لوړ نوم باندې یادوو که نه؟ موږ تاسو یې داسې یادوو چې هغو ته د بابا لقب ورکوو. ګورئ بابا لقب موږ چې ورکوو ولې ورکوو؟ ګورئ موږ تاسو کې څوک چې ډېر د احترام وړ وي، ډېر معزز وي، ډېر محترم وي، هغو ته د بابا لقب ورکوو. سمه ده. آفرین. لکه مثال چې احمد شاه بابا، لکه وایو رحمان بابا، لکه وایو خوشحال بابا،
مثال وایو حمزه بابا همدغسې ډېر کسان نور دي چې هغه موږ تاسو ته دومره څه راکړي چې هغو ته موږ تاسو د بابا لقب ورکوو. ګورئ حمزه بابا ته د غزل د بابا لقب ورکړل شوی پښتو ادب کې. یو شعر دی چې ستا په اننګو کې د حمزه د وینو سره دي تشوې د پښتو غزله ځوان زه د بابا کړم. ګورئ لکه دغه لومړی بیت دی چې راشه چې لفظونه د دروغو د رښتیا کړم ته راته سبا سبا کوه زه به بېګا کړم. ستا په اننګو کې د حمزه د وینو سره دي تشوې د پښتو غزله ځوان زه د بابا کړم. ګورئ یعنی ځکه دومره معزز دی چې هغو داسې شاعري کړې ده چې موږ تاسو ورته د بابا لقب ورکوو. یعنی په ټوله کې په ټولو پښتو ادبیاتو کې د غزل د بابا لقب چې ورکړل شوی دی حمزه شینواري ته ورکړل شوی چې اوس حمزه بابا هم ورته وایي. سمه ده. آفرین. له هغې څخه وروسته مثال موږ تاسو ځینې کسانو ته د نیکه لقب ورکوو که نه نیکه لکه میرویس نیکه پوه شوئ. که ښځینه وي هغلته مثال موږ ورته وایو چې نازو انا بیبي زینبه. ګورئ د بیبي او انا په لقبونو باندې څنګه کوو ستایو. صحیح ده. اوس عبدالرحمن بابا د شعر کومې ځانګړنې دي چې موږ تاسو دومره راجلب کړي چې موږ تاسو هغه په خپل ژوند کې همیشه ورته بابا لقب ورکړو. ګورئ عبدالرحمن بابا یو صوفي شاعر دی یو ملنګ شاعر دی ځکه دی خپل یو ځای کې وایي چې لږ تفاوت نه دی درندی او زاهدی چیرته زلمي جونه چیرته کونډې یتیمان نشي د ملنګ او خانانو سره کلي چیرته عزیز خان چیرته ملنګ عبدالرحمن. ګورئ د خپل ځان ته ملنګ ویلي دي که نه. نو عبدالرحمن بابا چې دی ډیره ساده شاعري کړې ده ډیره روانه شاعري کړې ده ډیره عام فهمه شاعري کړې ده داسې شاعري کړې ده چې د هغو په ویلو سره ډیری خلک ورباندې زر مفهوم ترې اخیستلی شي ډېر زر یې وایي. او بله ځانګړنه دا ده چې اکثریت خلک هغه کسان چې هغوی زده کړې نه وي کړي ولسي کسان وي په کلیوالي خلک وي سپین ږیري خلک وي که نه تر ډیری پورې ښځې هم د عبدالرحمن بابا شاعري یا د هغو ځینې بیتونه یاد وي ځکه ته به ورسره غږېږي ته به ورسره خبرې کوي چې درته وایي به چې هسې مه وایه چې زه یم په دنیا کې پیدا کړی خدای د سر د پاسه سر دی. ګورئ خلک د عبدالرحمن بابا شعر نه هغه کسان چې هغوی زده کړم نه لري د متلونو په ځای بیخي کاروي په خپلو خبرو کې. یا درته وایي چې که الله د سره مل نه وي رحمانه که لښکرې د سره وي یک تنهایې. ګورئ وګورئ یعنی هغه څه چې عبدالرحمن بابا ویل دي خلک اوس په خپلو خبرو کې د خپلو خبرو د روانوالي لپاره د متلونو په ځای استفاده کوي. پوه شئ په د عبدالرحمن بابا اړه همدومره معلومات اوس بس دي. انشاءالله په نورو ټولګیو یا په نورو درسونو کې به تاسو هغه معلومات څنګه کوي نور به هم تاسو ته درکړو او تاسو به هم انشاءالله له هغوی څخه ډېر برخمن شئ. اوس راځم تاسو فعالیتونو ته چې هغه رانه پات نه شي دا به پاک کړم. سمه ده. ګورئ دلته لیکلي پیشوا اول لغت یې ګورئ پیشوا نبوت انبیا عرش. دلته دا ما معنا کړي وروسته به دا بیا پاکم چې ځای کم دی بیا به تاسو څنګه کم نور ولیکم. سمه ده. ګورئ اوس پیشوا څه معنا ده د چوکاټ ته راځو پیشوا لارښود ته وایي. لارښود شته دی او د هغه دی لارښود وینئ پیشوا لارښود څه دی. نبوت پیغمبري. اوس موږ دلته ګورو چې پیغمبري شته د چوکاټ کې نه او د هغه دریم لغت دلته په چوکاټ کې پیغمبري ده. صحیح ده. ښه انبیا یعنې د نبیانو جمع پیغمبران ورته شته کې پیغمبران هو هغه د شته دی کې عرش پیږي عرش ته دلته ګورو عرش یعنې چې چت هغه دی په دلته نشته کې ګورئ اوس دوی ته یوه جمله جوړوم وروسته هغو نه بیا دغه نور چې کوم پاتې دي کرسي و فاسق و پارسا دوی ته بیا هم هغه معنا کوو او یوه جمله به هم ورته جوړوو. ګورئ پیشوا لارښود زموږ لارښود حضرت محمد. ګورئ حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دی یا حضرت محمد صلی الله علیه وسلم زموږ لارښود دی. پوه شئ په ګورئ زموږ لارښود حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دی یا حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د ټولو انسانانو لپاره یو لارښود دی. پوه شئ په ښه له دې نه وروسته بل کوم لغت دی مثال بل دی نبوت څه معنا پیغمبري. ګورئ زه لیکم ورته حضرت محمد صلی الله علیه وسلم
په 40 کلنۍ په 40 کلنۍ په پیغمبرۍ څه شو؟ مبعوث شو. ګورئ هملته پیغمبري دلته په جمله کې راغله. سمه ده. آفرین. له دې نه وروسته انبیا دي. صحیح ده. دلته جمله جوړم چې ګورئ تاسو ورته جوړه کړئ یوه جمله. آفرین. ګورئ زه ورته لیکم حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په ټولو پیغمبرانو کې لوړ مقام لري. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ټولو پیغمبرانو کې یا په ټولو نبیانو کې یا په ټولو انبیاو کې لوړ مقام لري. صحیح ده. آفرین. بل چې دی عرش چاته وایي. عرش چاته وایي. ګورئ مثال موږ تاسو که چات استفاده کوو ګورئ زه ورته لیکم چات. ګورئ ډېر ساده جمله ورته لیکم چې تاسو ښه ورباندې پوه شئ. چات له ځمکې څخه لوړ وي. ډېره ساده جمله ګورئ. د دې دپاره چې تاسو ښه ورباندې پوه شئ. چت له ځمکې څخه لوړ وي یا زموږ بام چت لري. خو مګم د عرش دلته نشي استفاده کولی چې موږ بام عرش لري. صحیح ده. دلته چت دی. عرش بیا خپله تاسو پوهېږئ چې کوم ځای ته وایي. صحیح ده. له هغې څخه وروسته 2 لغتونه نور چې پاتې دي دا به هم ولیکمه. صحیح ده. دا به پاکم تر څو تاسو ورباندې پوه شئ او دلته تختې په سر ځای وشي. هغه کوم لغتونه دي هلته؟ یو فاسق دی، یو کرسي دی، بل پارسا. زه لیکم درته. صحیح دی. ګورئ دا به ولیکمه کرسي. آفرین. بل څه شو؟ فاسق شو. او آخري لغت څه شي دی؟ پارسا دی. پارسا پرهیزګار ته وایي. ښه پارسا. ښه اوس به موږ تاسو راشو. دلته خو چت، پیغمبران، پیغمبري، څوکۍ، لارښود، بدکار، پرهیزګار دا لغتونه دي. په دې کې چت، پیغمبران، پیغمبري او لارښود دا هم ویلي وو. ښه کرسي څه معنا؟ چوکۍ. ګورئ څه معنا؟ په د ابي قلم باید تاسو ته معنا کړم چې تاسو باندې پوه شئ چې کرسي چوکۍ. موږ په مکتب کې چوکۍ لرو که نه. فاسق بدکاره. موږ باید فاسق نه وو. هغه کسان چې فاسقین وي هغه الله جلاله کرکه ورڅخه لري. صحیح دی. بل پارسا چې ته وایي پرهیزګاره. د کتاب کې مؤخر ګورئ پرهیز اوږده یا پرهیزګاره. پوه شئ. ګورئ کرسي، چوکۍ، فاسق، بدکاره، پارسا، پرهیزګاره. احمد یو پرهیزګاره انسان دی که نه. که لیکه چې اجمل یو بدکاره سړی دی. خدای نخواسته. سمه ده. پوه شئ. آفرین. ښه درنو زده کوونکو زموږ تاسو درس نور همدومره و د نهایت شریف. دا کوم لغتونه چې ما تاسو ته معنا کړل هغه جملې چې ما جوړې کړې تختې په مخ مې ولیکلې تاسو به له دې نه پرته نورې نوې جملې په خپلو کتابچو کې دغه لغتونه ولیکئ، معنا به یادوئ او دوې جملې به ورته جوړوئ. سمه ده. تر بیا پورې په خدای سپارم. ښه وختونه، بریالي او کامیاب اوسئ.